پکار دا دی چې سړی کوشش دا وکړي چې قبر ته په داسې حال کې ورشوسي چې د سړي پر ذمه باندې د بل حق نه وي پاته. بس تاسو به اورېدلي که د سړي پر ذمه د یو لویشتم ځکه پاتې د بل دی غصب کړي، بیا که په دنیا کې یوه ګناه نه وکړي بس دغه د جهنم دپاره بس، بیا به دغه یو لویشتم ځکه اول مځکې به وي، دا به ټولې الله را سري کړي او دا حساب راواخ او د یو امیر د هار په شکل به د په غاړه کې او دی به په قیامت کې کړولی په لګرځي چې دا هغه مځکه ده چې دا د قبضه کړه. نو دا ټول حقوق العباد دي. بیا به د انسان سره د حقوق العباد ډېر فکر ورسره وي. پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله چې کله وفات ته نږدې سو صحابه مسجد نبوي کې سره راجمع کړو، باره ولاړ سو پر ممبر باندې وخاته. حالانکه پیغمبر علیه السلام په دې وخت کې داسې رالی ممبر له چې د نورو صحابو پر وژو یې لاس نیولی دی، پر خپلو پښو نسي راتللی. چې نور صحابه راوستی باره یې ممبر ته ودروئ، ممبر باندې وخاته، باره یې اعلان وکړئ، ولی خلکو که چیرې په تاسو کې ما ډېره زندګي تېره کړه، لقد لبستو فیکم عمره، پر ما باندې په تاسو کې ډېره زندګي تېره سوه. زما عمر 15 کاله ته په تاسو کې راورسېدی، زما ماشوموالی تېر سوی دی، زما ځواني تېره سوې ده، زه فاخه عمر ته رارسېدلی یم، زه دې حتی د زندګۍ اخرنۍ کنارې ته رارسېدلی یم. که چیرې په تاسو کې ما یو چا ته تکلیف رسولی، یا زما د یو عمله سه یو څوک پریشانه سوی، یا زما په یو کار باندې یا زما پر ذمه باندې ستاسو یو حق پاته سوی، نن زه خپل ځان ستاسو د ټولو حضور ته پیښوم، راسئ زما څخه خپل حق واخئ او یا راسئ ما ته پر دې حقوقو باندې معافي وکړئ. نو چې ستا پر ذمه د کم چا حق پاته دی، یا به هغې ته خپل حق وررسئ او یا به د هغې څه معافي غواړئ، په هغې باندې به معافئ. ما او تا د کم کتار خلک یو، زما او ستا څه حیثیت دی، ما او تا یو چی دا څوک وایي؟ دا هغه وایي چې د ټولو انبیاو سردار دی، دا هغه وایي چې د ټولو اولیاو سردار دی. زموږ د هغې متعلق دا عقیده ده چې بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر، چې در الله را لاندې بزرګه هستی د محمد رسول الله ده. محمد رسول الله خپل ځان د حقوق العباد دپاره پیښوي او کوشش دا کوي چې زه د دنیا څخه په داسې حال کې رخصت سم چې زما پر ذمه باندې حقوق د چا هغې نه وي پاته.